ناروې کې یو مسلمان په ډېرې میړانې سره د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځولو جشن ګډوډ کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ناروې هېواد یو غیر مسلم اوسېدونکي غوښتل چې په عام محضر کې د یوه جشن له لارې د قرآن کریم یوه نسخه وسوځوي، خو په نوموړي په دغه سیمه کې ناڅاپه یو مسلمان ځوان برید وکړ او هغه یې سخت زبردسته وډباوه او جوړ شوی پروګرام یې ګډوډ کړ. په ټولنیزو رسنیو کې تازه په تازه یاده ویډیو لاس په لاس کیږي چې په ناروې کې د لارنس په نوم یو کس په عام محضر کې د قرآن د یوې نسخې د سوځولو هڅه کړې ده، خو د یو ځوان مسلمان له سخت غبرګون سره مخ کیږي چې وروسته یاد پروګرام په تاوتریخوالي باندې اوړي. په دې ویډیو کې ښکاري چې لسګونه خلک په دې سیمه کې راټول دي او د قرآن کریم د نسخې د سوځولو شیبې شماري. کله چې دغه غیر مسلم کس د قرآن د نسخې د سوځولو هڅه کوي، په دې شیبه کې دغه ځوان ناڅاپه د میدان په لور منډه کوي او د دغه کس په وهلو شروع کوي. پولیس هم د دې تاوتریخوالي مخه په سمدستي ډول ونیوله او دواړه یې په خپله ولکه کې واخیستل. په ټولنیزو رسنیو کې د نورو هیوادونو مسلمانانو په ناروې کې د یادې پیښې سخت غبرګونونه راپارولي دي. په ناروې کې د قرآن د نسخې د سوځولو په دې پیښې سخت غبرګونونه راپارولي دي او دا یې د ناروې د خلکو ستره تېروتنه بللې ده. خلک هم د دې هیواد له چارواکو غواړي چې په دې اړه د سپیناوی ورکړي. په ټوله نړۍ کې مسلمانانو د دې ځوان ننګ او ملاتړ کړی دی. خلکو یې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېل لیکل کړي دي. نوموړي ته څوک د غازي، څوک د اسلام او څوک د قرآن ساتونکي لقب کاروي. د افغانستان، پاکستان، اندونیزیا، هند او نورو هیوادونو مسلمانانو یې هم په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو پراخ ملاتړ اعلان کړی دی. دوی له سهاره تر دې دمه د هغه په ننګه لیکل کوي او د غازي په نوم ورته خطاب کوي. د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو مسلمانان اوس په یو غږ وایي چې د ناروې حکومت د یاد مسلمان ژر تر ژره له بنده آزاد کړي، ځکه چې نوموړي د خپل دین د بې حرمتۍ مخه نیولې ده. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.